د شاهد د شخصیت لومړی ستنه د هغه خنداني شالید و. د ګلبهار په یخ ماښام کې به چې کله خلک د هوټل په چوکۍ راټول شول، شاهد به داسې غټې غټې خبرې کولې چې اورېدونکي به خپله بېوسي هېره کړه. یار دا چې تاسو د ګلبهار او پېښور تاریخ لولئ دا ټول غلط دی. شاهد په هوټل کې ناست او نسوار یې واچول. په اصل کې زما پرنیکه نواب شمشاد علي خان هغه لومړی سړی و چې د سمندر په منځ کې د محل جوړولو نقشه تیاره کړې وه. هغه خو بیا انګریزانو ورسره غداري وکړه او نقشه یې ترې غلا کړه او د دوبۍ والو باندې خرڅه کړله. که نن چې تاسو کوم ته برج الخلیفه وایئ هغه په اصل کې شمشاد ته ور و. ملګرو په حیرانتیا یو بل ته وکتل. شاهد خبره جاري وساتله. همدا پرون مې له لندن څخه ماته ټلیفون راغلی و. هغوی د ملک برطانیا کوم لرې خپلوان دي. ویل یې شاهد وروره هغه چې ستاسو د نیکه د الماس ګوتمۍ زموږ سره ده هغه یوسئ. ما ورته وویل کېږدئ یار، مونږ د داسې وړو شیانو لپاره لندن ته چکر نه وهو. د شاهد دویم لوی دروغ د ساینس په اړه و. هغه به تل هڅه کوله چې ځان د نړۍ پټ ذهین ترین دماغ ثابت کړي. تاسو ته پته ده ناسا وله ماته هره میاشت ایمیل کوي. هغه یوه ورځ په کینټین کې انکشاف وکړو. هغه چې مریخ ته یې کوم ګاډی لیږلې ده د هغې انجن نه چلېدو. ما ورته دلته په ګلبهار کې ناست په وټساپ وویل چې وروره د دې پلک صفا کړئ په بل ساعت ګاډي روانه شو. اوس هغوی ضد کوي چې شاهد صاحب یو چکر مریخ ته راشئ. ما ورته وویل وروره اوس وخت نه لرم، دلته په کلي کې د بجلۍ مسله حل کول دي. د هغه دروغو هیڅ حد نه و. هغه دعا وکړه چې هغه د نړۍ لومړی سړی دی چې داسې موټر یې جوړ کړی چې په اوبو نه بلکې یوازې په خبرو چلیږي. بس اوس یې یوازې رجسټر کول پاتې دي. په کور کې د سایمې ژوند تریخ شو. شاهد سایمې کور ورته ویلي و چې د هغه حکومت خفیه مشیر دی او هغه ته هر وخت خطره وي ځکه هغه یو عادي کور کې بدل شوی لباس کې اوسیږي. شایده نن د مور مې تلیفون راغلی مو. هغې پوښتنه کوله چې تاسو ته چې کومه تمغه امتیاز میلوېدو هغه کله میلوېږي. سایمې په طنزیه ډول وپوښتل. شاهد په سنجیدګي ځواب ورکړ. ګوره سایمې صدر صاحب په خپله ټلیفون کړی او بخښنه یې غوښته. هغه ویل شاهد وروره که موږ تاسو ته د یو هیواد په عامه ټوکه درکړو نو دښمن هیوادونو ته به پته ولګېږي چې زموږ اصلي طاقت تاسو یئ، ځکه هغوی ماته خفیه تمغه راکړې ده چې یوازې ماته ښکاري. سایمې خپل سر وواهه. د خدای لپاره شاهد ماشومان وتیږي هغوی هم ستا په څېر غټې غټې ولي. پرون کشر ویل چې د هغه سره داسې پنسل دی چې هغه پرې څه ولیکي هغه رښتیا کېږي. شاهد په کلي کې مشوره کړې وه چې د نړۍ غټ غټ لیډران له دې څخه مشورې اخلي. تېره شپه 2 بجې د پیوټن ټلیفون راغلی و. شاهد د اسلم په وخت کې پټه خبره وکړه. ډېر پریشانه مو ویل شاهد وروره جنګ ختم کړم که نه. ما ورته وویل ګوره وروره که جنګ ختمول غواړئ نو اول زما د کلي د سړک پوښله، که نه زه ستا ملاتړ ختموم. اوس ګوره سبا نه به د سړک کار شروع شي. اتفاقاً بل سبا د بلدي والا د کوټرو صفا کولو لپاره راغلل. نو شاهد سینه راویسته او ویې ویل وګورئ دا د زما اثر او رسو. کله به چې شاهد ته ولګېده چې دروغ نیول کېږي نو هغه به د همدردۍ لپاره د ناروغۍ ډرامه کوله. هغه یوه ورځ په ژړغوني غږ ملګرو ته وویل ډاکټرانو ځواب راکړی دی زما زړه په اصل کې په چپ اړخ نه بلکې په ښي اړخ دی او هغه هم د سرو زرو جوړ دی. اوس سره زر دومره ګران شوي چې زما زړه برداشت نشي کولی. بس د څو ورځو مېلمه یم. ملګرو په همدردۍ کې هغه ته چای ورکړ. ډوډۍ یې ورته ونیوله. خو یو اونۍ وروسته چې شاهد بالکل روغ رمټ په هوټل کې ولیدل شو نو یو چا ترې وپوښتل شاهد وروره هغه د سرو زرو زړه؟ شاهد سمدستي ځواب ورکړ هغه یا تېره شپه مې په خپله جراحي اپریشن وکړو اوس بالکل روغ یم. شاهد یوه نوې اوازه خپره کړه. د ګلبهار په غونډیو کې د هغه د کور لاندې د مغولانو خزانه ده. هغه د ګاونډو 2-3 کسان په اعتماد کې واخیستل او د کندلو سامانونو لپاره یې ترې پیسې واخیستلې. ګوره ورونو سره زر دومره ډېر دي چې د ټول ښار پور به پرې خلاص شي. خو مسله دا ده چې په هغې باندې یو جن ناست دی چې یوازې ډالر غواړي. تاسو ماته یو څو ډالر راکړئ زه به جن ته بډې رشوت ورکړم او خزانه به راوبسم. د حیرانتیا خبره دا وه چې ځینې صداګان د هغه په خبرو کې راغلل او خپله ټوله سرمایه یې ورکړه. شاهد هغسې پیسې واخیستې او غایب شو او کله چې بیرته راغی نو ویې ویل چې جن ډالر واخیسته اوس یورو غواړي ځکه هغه د یورپ په چکر روان دی. د دروغو ودانۍ اوس دومره لوړ شوې و چې نړېدل یې لازمي و.
هغه کونډه ښځه او د کلي نور خلک چې شاهد ترې لکونه روپۍ اخیستې وې پولیس یې کور ته راووستل. کله چې پولیس افسر شاهد ته هتکړۍ واچولې نو شاهد په مسکا سره وویل انسپکټر صاحب تاسو ته پته ده تاسو چاته لاس اچوئ د هتکړۍ په اصل کې له کوچو جوړې دي. زه چې کله وګورم دا خوړلی شم او زدیدلی شم بس زه د قانون احترام کوم. انسپکټر یو کلک سپېړه ورکړه. دا واخله دا سپېړه هم د کوچو ده دا هم هضم کړه. په زندان کې هم د شاهد ژبه ونه درېده. هغه بندیانو ته یقین ورکړو چې هغه بندي نه دی بلکې یو خفیه انسپکټر دی چې د بندیوانو حال وګوري. تاسو هم مه کوئ. سبا زما د خپلې برادري جج سره خبره ده. ستاسو ټولې سزاګانې به معاف کړم بس زما په کوټه کې لږ صفایي ساتئ او خپله ډوډۍ ماته راکوئ. بندیانو یوه اونۍ هغه ته شاهي پروتوکول ورکړو خو کله چې جج راغی او د شاهد ضمانت یې رد کړو نو بندیانو د شاهد هغه حال وکړو چې د هغه ټول خفیه مشنونه ترې ووتل. 3 کاله وروسته چې کله شاهد له بنده راووتو نو هغه بلکل یوازې وسای مې بل واده کړی و. ماشومانو یې هغه نه پېژندل او د کلي خلکو پرې بندیز لګولی و. هغه د یوې زړې هدیرې لخوا تېرېده چې ځینې خلک یې جنازه وړله. د شاهد عادت بیا راویښ شو. هغه له یو سړي وپوښتل څوک مړ شوی دی؟ هغه سړي ورته وویل چې کوم غریب سړی و. شاهد یو سوړ اسویلی وایستو ویې ویل افسوس دا زما شګیر و. ما ورته ښودلي و چې دا مړینی نټک څنګه کوي. داسې ښکاري چې بیچاره اور ایکټینګ وکړو او رښتیا مړ شو. خلکو هغه لیونی وګڼه او پرېښودو. شاهد نن هم په سړکونو ګرځي. خلکو ته وایي چې هغه د سپوږمۍ ملک دی خو اوس هېڅوک د هغه خبره نه اوري. دروغ انسان ته عارضي خوند او فرضي طاقت ورکولی شي خو د هغه د خپلو خلکو له سترګو غورځوي. په ګلبهار کې نن هم خلک د شاهد مثال د عبرت په ټوکا یادوي. که تاسو هم داسې کټون جوړول غواړئ نو ډېره اسانه طریقه ده. دا کورس به تاسو ته میلاو شي ډېر په اسانه قیمت باندې. په اباوټ سیکشن کې ما نمبر لیکلی دی. وټساپ نمبر ما سره رابطه کولی شئ او ګروپ که چاته پکار وي هغه به یو میاشت پوره پیکج به ورته میلاو شي ډېر په اسانه قیمت باندې. اباوټ سیکشن کې نمبر لیکلی دی او ما سره رابطه کولی شئ. او بل که کیپ کټ پرو چاته پکار وي کیپ کټ پرو به ورته میلاو شي ډېر په اسانه قیمت باندې بلکې 500 روپۍ کې به کیپ کټ پرو منتلی ورته میلاو شي. که لایف ټایم دپاره غواړئ هغه به په 1000 روپۍ میلاو شي. داسې ویډیو جوړولو لپاره وټساپ نمبر هم په اباوټ سیکشن کې لیکلی دی. ما سره رابطه کولی شي. کورس به ډېر په اسانه قیمت درته میلاو شي بلکې فری به درته میلاو شي. 3000 روپۍ څه شي نن سبا وخت کې. ډېر زبردست کورس دی. 3D انیمیشن کورس دی. هر څیز واضح پکې ښودلی دی. هر سټپ بای سټپ دی. پروم هر څه